د قرآن کریم د 13مې سپارې 23م سورت سورة العادیات سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 11 آیات او 1 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربانه او پوره رحم کوونکی دی. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم دی په هغه زغلیدونکو اسانو چې आवाज ایستونکي دي، یعنی هغه اسان چې د زغستا په وخت کې ششنی کوي، یعنی یو خاص قسم आवाज کوي په وخت کې د زغستا. او قسم دی په هغه اسانو چې ایستونکي د ور وي د نوکانو په جنگولو د ډبرو سره، یعنی کله چې د خپلې پښې دی د ډبرو سره وهي یو خاص قسم بسر کې د ور کوي. او قسم دی په هغه اسانو چې حمله کوونکي دي د سهار په وخت کې او پورته کوي په د خپلو نوکانو په وهلو سره په وخت کې د زغستا، یعنی په وخت کې د زغستا ګرز او غبار پورته کوي. نو بیا ننوځي دغه اسونه هغه وخت په منځ د ټولۍ کې، یعنی د دشمن د صفو په منځ کې ور داخليږي. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. بشک انسان یعنی کافر د خپل رب خامخا منکر یعنی ناشکر د نعمتو دی، او بشک د انسان پر دې ناشکری باندې شاهد دی، یعنی پوهیږي په دې باندې ورسته در فکر کولو چې زه ناشکر یم. او بشک د انسان په محبت د مال کې ډیر سخت یعنی مبتلا اخته دی. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. آیا دی نه پوهیږي هغه وخت چې راپورته کړی سي هغه څه چې په قبرو کې دي یعنی مړي، او ښکاره کړل سي هغه څه چې په سینو کښې دي. بېشکه رب د دوی پر دوی باندې په دغه ورځ باندې ښه خبر یعنی پوه دی.